دوستانو مشرانو د الله تعالی رحم او د الله تعالی رحمت دا یو ډیر عظیم او ډیر لوی سیز دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. ځکه حدیث واره کې راځي چې هر انسان ما په ورځ د قیامت د الله تعالی په فضل او رحمت سره جنت ته ځي او د الله فضل او رحمت چنینو انسان جنت ته داخله دی نشي. لکه د حاکم روایت ته غیره نقل کړی دی چې جبرئیل السلام آقا علیہ السلام تراوی وته فرمایل چې یو عابد او هغه د غر د سوکي د پاسه 1500 کاله عبادت کړو او موږ چې اسمان ته خطو ولنه ورکوزیدون زمون باغ باندې تیرېدل کېده. والله تعالی مو ته دغه باره کې دا فرمایلی و چې په ورځ د قیامت په زده مخامخ ځان ته ادروما او دا به وې ما چې دې زما پر رحمت سره جنت ته داخل کړي. ودا بنده به وې چې الله ما 1500 کاله عبادت کړې دي 1500 کاله برباد ته سجدي لګولې دي 1500 کاله ما ته رکوګانی کړې دي 1500 کاله ما قیامونه کړې دي 1500 کاله ما روجي نیولې دي. یا الله زما عبادت چرته لاړې. الله تعالی به فرمایي چې دا څه کارو کوي چې د اعمال تل د لپاره ولګول او د اعمال سره زما غنیمتونه او تل چې کوم نعمتونه ماده ته ورکړي دي. یعنی د انسان د اعمال او د نعمتونو مقابله به شروع شي او د هر نعمت مقابله کې به د انسان اعمال تللی شي. نو چې کله تل اولګي نو په یو چابلی کې به د الله تعالی نعمت پر واچي چې هغه سترګل. یعنی جبرئیل السلام او فرمایل آقا علیہ السلام ته چې الله تعالی با او یو چابلی کې د انسان هغه نعمت چې الله تعالی ورکړي چې هغه سترګل ابو یو چابلی کې واچي او د تلی په بل چابلی کې واده 1500 کال عبادت واچي نو دا دواړه برابر شي. یعنی 1500 کال عبادت په الله تعالی د یو نعمت مقابله کې ختم شي. دینه پس په بیا د الله تعالی بشمار نعمتونه پاتې او د عبادت په ختمي د سره بسم دي. دا انسان باندې ځات حیران شو پریشان شي. بیا به الله تعالی ته عرض وکړي چې الله تعالی ما په خپل فضل او رحم او کرم سره وبخا ما باندې خپل رحمت وکا. الله تعالی به اعلان وکړي چې پلانکې بندا زما پر رحمت سره او زما پر رحم سره جنت ته داخل کړي. دوستانو مشرانو د الله تعالی رحمت او د الله تعالی رحم دا ډېر بهترین سیز دی او دا ډېر لوی سیز دی. الله تعالی موږ ته په خپل فضل او رحم سره جنت الفردوس ته داخل کړي.